سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ سلامت وئ په یوې بلې ویډیو کې یو وار بیا ستاسو په چوپړ کې یم نن د نورو ویډیوګانو غوندې په یوې بلې متفاوتې موضوع خبرې کوو ستاسې ستړیا کړېږئ ترې ځورېږئ ترې او له همدې امله مو کارونه نیمګړې پاتې له همدې امله له ستونزو سره مخامخ کیږئ او له همدې امله وروسته پاتې یاست په نننۍ ویډیو کې زه ځینې مهم کارونه درته ښیم چې دا مه کوئ نو بالاخره به تاسې د بریا پر لور قدمونه واخلئ معمولا د ستړیا پر مهال څه کوئ له یوې بوختې ورځې څخه د زیږېدلې ستړیا پر مهال کوم کارونه ترسره کوئ آرام کوئ یا هغه کارونه ترسره کوئ چې ستړیا مو لا پسې زیاته شي د دې لپاره چې په ښو شرایطو کې وتوانیږو خپل کارونه ترسره کړو خپله ورځ په زیات انرژۍ سره تیره کړو خو ډیری وخت د ورځې په پای کې په کافي اندازه نه ویده کیږو سباناری کم خورو ځکه ځنډ شوی او له غرمې وروسته د ستړیا احساس کوو او دا هر څه له کارونو څخه زموږ په ګټه اخیستنې باندې اغیزه کوي غواړو چې ډیر کارونه ترسره کړو خو کله وخت حتی دومره انرژي هم نه لرو چې له ورځنۍ دندې څخه وروسته په پښو ودرېږو او کله چې زموږ انرژي راټیټېږي د حیرانتیا وړ نه ده ځکه چې غوره ټاکنه مو نه درلوده بې ځایه خبرې اترې مو لرلې نو فلهذا دا اووه کارونه دي چې په دې ویډیو کې پرې خبرې کوو چې نه باید د ستړیا پر مهال ترسره شي اول مهم تصمیمونه د مهمو تصمیمونو د نیولو لپاره باید خلاص ذهن ولرو او د یادو تصمیمونو د نیولو لپاره باید په کافي اندازه مو آرام کړی وي موږ هغه مهال ستړي او بې حوصلې یو غوره ګڼو چې په نورو کارونو پسې لاړ شو احساس کوو چې وخت له پخوا څخه ډېر ګړندی پر مخ ځي دا حالت له تصمیم نیونې څخه د ستړیا په نامه نه یادوي بلکې دې ته ستړي تصمیم نیونه وایي کله چې ستړي یو نو د دفاع توان نه لرو ذهني ځواک مو کم دی او دغه راز د مهمو مسایلو د جزئیاتو د تشخیص لپاره په څرګند ډول زموږ وړتیا کمه ده دویم کاري ناسته کله چې په یوه کاري ناسته کې ګډون کوو مهمه ده چې تر ټولو غوره فعالیت ولرو کاري ناستې کولی شي نه وړاندې ویونکې واوسي او مهمه ده چې چټک او منطقي فکر وکړو تر څو خپلې ګټې وساتو باید چمتو اوسو چې پرېکنده او نه وړاندې ویونکې تصمیم ونیسو او کله چې کم انرژي لرو نو د ترسره کېدو توان یې نه لرو دریم موټر چلونه کله چې د موټر چلونې خبره رامنځته کیږي یوازې سکاک او ویرونکي عادت نه دی د امریکا د کورني لیږد رالېږد د امنیت شورا د راپور پر بنسټ هر کال 100,000 پیښې د خوبولي توب له امله رامنځته کیږي او 1500 کسانو د مړینې سبب هم ګرځي یو موټر چې په ساعت کې 96 کیلومتر چټکتیا لري په یوه ثانیه کې 28 متره واټن وهي دا په دې معنا ده چې د موټر د سټرینګ شاته 4 ثانیې خوب کول موټر د فوټبال میدان د اوږدوالي په کچه لاره طی کوي څلورم خوراک هغه څه چې په اسانۍ تر سره لاسه شي بیرته په اسانۍ له لاسه ځي څکونکي خواږه څیزونه کافین او نور بې کیفیته خوړنځي توکي فورا موږ ته انرژي راکوي خو دا انرژي بې پایښته ده له بده مرغه دا د خوړنیزو توکو هغه ډولونه دي چې د ستړیا پر مهال د انرژي چټک ډیرښت د اړتیا په وخت کې د هغوی په لوري ورځو د خوږو دا ډول ځواکمن جریان حجرو ته رسو او دا موږ ته یو ښه احساس را په برخه کوي سره له دې چې د لنډ مهال لپاره انرژي واخلو خو دا انرژي هیڅ ډول ملاتړ نه لري چې هغې ته دوام ورکړي مازې دا چې هغه خواږه مصرف شي د هغې لپاره هیڅ ځای ناستې شتون نه لري د همدې کمزورتیا له امله ترې ډډه نشي کېدی او تر ډیره د پخوا په پرتله بد احساس پیدا کوو یوازې خواږه خوړنیز توکي دا ډول نه دي بلکې الکولي سکاکونه او ځینې نور خوړنیز توکي هم کولی شي موږ ته لنډ مهاله انرژي په برابره کړي او دقیقا هغه مهال چې انرژي ته ډیره اړتیا لرو موږ له کمزورتیا سره مخامخ کوي دا به هوښیارانه وي چې د ستړیا پر مهال د غاز لرونکو انرژیو له مصرف څخه ډډه وکړو مهمه ده چې د خپل بدن مغذي توکي په اوبو او د بشپړو خوړنیزو توکو په مرسته برابر کړو پنځم مهمې خبرې اترې کله چې کم انرژي لرو نو د دې ډیر احتمال شته چې زموږ مهمې او ارزښتمنې خبرې اترې ښه پایله ونه لري څه په کور کې او څه په کار ځای کې باید تر هغه وخته وځنډول شي چې له ذهني پلوه ښه چمتوالی ولرو د ستړیا پر مهال به ډیره ستونزمنه وي چې پر ځای او موخه لرونکو خبرو اترو کې ګډون وکړو
که چیرې په هرو خبرو اترو کې له واقعیتونو څخه په ګټه اخیستنې د استدلال د ملاتړ لپاره بشپړ چمتووالی ونه لرو، نه باید د دې تمه ولرو چې ښه پایله به ترلاسه کوو. شپږم، له رواني فشار څخه ډکه اوضاع. تر ډیره د ورځې په اوږدو کې بیلابیل وضعیتونه تجربه کوو، او که له ځینو سره یې په ښه توګه هوکړه ونه کړو، ښایي د رواني فشار کچه مو لوړه کړي. کله چې بشپړه انرژي او کافي زغم ونه لرو، کېدای شي د دې اوضاع منل موږ له سمې لارې څخه وباسي. ښایي په پای کې داسې څه ووایو چې پښیماني رامنځته کړي، یا ښایي په خپل ژوند کې داسې څه یا کار ومنو چې زموږ له مهالویش یا د پروګرام له طرحې سره همغږي ونه لري. اووم، وسوسو ته تسلیمېدل. کېدای شي حتی په ښو شرایطو کې هم د وسوسو په وړاندې مقاومت سخت کار وي، خو کله چې انرژي کمه لرو نو د وسوسو منلو ته ډیر زیات چمتو یو. د ستړیا پر مهال مو اراده ډیره کمزورې ده، لکه څنګه چې د تصمیم نیولو ځواک مو کم دی. کله چې ستړي یو، د دې ډیر احتمال لیدل کیږي چې له کار څخه اوږې تشې کړو، ژر تېرېدونکو هوسونو ته تسلیم شو او د کمزورو خوړنیزو په ټاکنه لاس پورې کړو. وسوسو ته مه تسلیمېږئ او تر هغه وخته چې انرژي مو بیرته ترلاسه کوئ استوار پاتې شئ. د پایښت لرونکې انرژۍ د برابرولو لپاره تر ټولو غوره لار د شپې لخوا با کیفیته خوب دی. حتی که چیرې کولی شئ کله وخت لنډ چرت ووهئ. د انرژۍ د کچې د ساتلو لپاره ښه خوړنیز رژیم، ډېرې اوبه او څو دقیقې د لمر وړانګو ته درېدل د انرژۍ په ساتلو کې ډېر زیات اغیز لري. دا مطلب عطا محمد میاخیل صاحب ژباړلی و.